قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ محترمو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے۔ سورة بقرة او 115 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. پرون په درس کې دا خبره وسوله چې کم انسانان د مسجد څخه نور خلق راګرځوي دا تر ټولو انسانانو ظالم او بیکار انسانان دي، او یا د مسجد په ورانېدلو ړنګېدلو کې کوشش کوي حصه اخلي، دغه نو ظالم کسان دي. دا چې پرون د مسجد یا د الله رب العزت د عبادت د ځای خبره راغلل، نو د مسجد په باره کې هم ځینې آداب ضروري دي چې باید موږ او تاسو یې واورو او بیا عمل ورباندې وکړو. عموما چې کله د انسانانو حرکتونو ته څوک ګوري، آداب او نزاکتونه خو په هغو ځایو کې مراعتوي چې هغه د مخلوقاتو یا د بندگانو ځایونه وي، یا د مجلس لپاره ټاکل سوي یا انتخاب سوي کوټې او یا اتاقونه وي. د انسانانو یا د مخلوقاتو یا د بندگانو ترمنځ د آدابو د نزاکاتو بے حد مراعت کیږي. اما د مسجد په باره کې د ډیرو انسانانو څخه په پوره ډول غفلت کیږي. په کار خدا وه چې د هغه ذات لپاره چې کوم انسانان و عبادت ته مسجد ته راتلل، د هغه ذات خیال ورسره وای، د هغه ذات لپاره یې هغه آداب ټوله مراعتولی، کوم آداب چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مسجد په باره کې صحابه کرامو ته ورښودلی دي. خو متاسفانه چې د مخلوق د شرمه بدی خبرې او بد حرکتونه څوک نسی کولای، اما د رب په حضور کې چې کله ودرېږي بې ځای حرکت او په لمانځه کې خو کله کله لا داسې سي چې د سورة فاتحې اول آیاتونه آخري د منځ آیاتونه وایي، یو خبره یې په ذهن کې ورسي بې له شعوره بې له د اختیاره پر ژبه باندې هغه خبره جاري سي او یو څه تلفظ پکېږي. دا ولې زما ورونو تاسو یو څه متوجه سئ. که زموږ تعلق یقینا د مساجدو سره داسې وای لکه څنګه چې د نبي او د صحابه کرامو، نو بیا به د رب العزت په حضور کې په هغه شکل او صورت درېدلی وای، په کم شکل او په کم صورت چې صحابه کرام د الله رب العزت په حضور کې درېدل. د صحابه کرامو خو هغه حالت وو چې کله به پر لمانځه ودرېدل انسان به دا فکر نه کوي چې دا دی یو بشر ولاړ وي، فکر به یې دا و چې دا لرګی دی او په دې مځکه کې ښخ سوی دی. د لمانځه کیفیت کې کاش کې زما ورونو زموږ د لمانځه کیفیت داسې وای لکه څنګه چې د صحابه کرامو وو. دوی چې به کله لمونځ شروع کوي د دنیایي کارو څخه به مطلق تعلق قطع کوي او پرې به یې کوي. د الله رب العزت و ذات ته به متوجه سول. کاش کې چې زموږ د لمانځه کیفیت او کمیت د ادا او په ادا کې خشوع و خضوع داسې وای لکه د صحابه کرامو چې کله به په لمانځه باندې ودرېدله ټول مشکلات یې په دغه لمانځه باندې حلېدل. دا چې زموږ د انسانانو عقیدوي کمزوري د دوی په خپلو اعمالو کې ښودل کېږي، هغه دا چې کله لمانځه ته راسي پر خپل لمانځه باور نه وي. دا ډېره کمزورې نکته ده. ډېرو کسان څخه دا خبره موږ اورېدلې ده چې زما لمونځ به قبول سوي او که یا که څه هم ایمان د بیرې او د خوف د رجا د امید تر مابینځ دی، د بیرې او امید تر مابینځ دی، مګر مسلمان ته نو ولې دا شک ورلوېږي چې زما لمونځ به قبول سوي او که یا. لمونځ د الله لپاره کوي، پر خپل لمانځه بې باوري او بې اعتمادي ده. وجه دا د هغه لمونځ چې دی کوي پر هغه طریقه نه دی چې صحابه کرامو کوي. نو کوشش به زما ورونو دا کوو چې مسجد ته اول لاځو، د مسجد د آدابو پوره خیال وساتو. د مسجد د آدابو څخه اول ادب دا دی چې کله مسجد ته څوک داخلیږي نو باید پرستا پښه داخل سي، او چې کله وځي په چپا پښه باید خارج یا وځي. د نن څخه به دا شی تاسو په عملي ډول هم دلې هم په خپلو علاقو کې عملي کوي. اول ادب دا دی چې کله مسجد ته څوک رالی
او داخلیږي نو د مسجد د داخلېدو سره سمدستي باید دی چې رسته پښه داخله کړي او په چپه پښه باندې بیا چې کله وځي د باندې وباسي. او دوهم ادب دا دی چې زموږ باید د مسجد دعا زده وي، د مسجد ته داخلېدو دعا او د مسجد څخه د وتلو دعا دا باید د هر مؤمن مسلمان زده وي. دریم ادب زما ورونو دا دی چې کله مسجد ته څوک راسي بیکاره پوچی او عبس خبرې ونه کړي، د الله رب العزت په عبادت باندې اخته سي. که د لمانځه وخت و لمونځ وسي او که د لمانځه وخت نو فرضي، تر مخه ادب دا دی چې 2 رکعاته تحیت المسجد وسي، نفل وسي. او که چیرې د نفل کېدلو وروسته یو څه وخت لا بچت پاته سو نو په کار دا ده چې د قرآن په تلاوت کې تیر سي، د الله رب العزت په ذکر کې تیر سي، او یا د اسلامي کتابو څخه په یو بل اسلامي مطالعه کې تیر سي. دا د مسجد څلورم ادب دی. او چې کله انسان پر لمانځه باندې ودرېدی، د مسجد د آدابو څخه دا دی چې صف به صحیح جوړوي، څومره چې د صف حق و هغومره باید ادا کړي. بل ادب د مسجد دا دی چې مختصر یې زه تاسو ته ووایم چې د مسجد د صفایي خیال وساتل سي، د مسجد د صفایي او د پاکۍ خیال وساتل سي، ځکه د الله نبی فرمایي که څوک یوه خاشه د مسجد څخه پورته کړي د پاکۍ په نیت باندې الله رب العزت به دته ډېر ثوابونه ورکړي، حتی په جنت کې به کور لا ورکړي. او د مسجد د صفایي یا د پاکۍ په باره کې دا هم راځي چې هر مؤمن مسلمان وظیفه پر خپل سر باندې اجرا کړي او د مسجد د پاکۍ بندوبست وکړي. تاسو په هر محله کې چې یاست هغه مسجد یا جامع مسجد پر تاسو باندې دا حق لري په هفته کې یوه ورځ تاسو 1 ساعت وروباسئ د هغه مسجد دننه او د باندې صفایي وکړئ. پر مولوي صاحب، پر عظیم الله صاحب مور اړوئ، پر ملا طالب اخوند مور اړوئ. په خپل ځان کې دومره شعور پیدا کول پکار دي چې زموږ د صفایي انتظام باید موږ خپله وکړو. که موږ په دې ځای کې کښېنو، موږ د چپلکو یا چمپلانو یا د بوټو سره د مسجد ته راځو، داسې خو به نه وي چې زما پښې یو وخت خیرنې سوي وي، د مسجد ما خیرن کړی و. حتما به تا په خپل پټو کې خاشې راوړي، یعنې ستا پر پټو به مښتې وي، پر لمن به مښتې وي، ستا په بوټو کې به داسې څه وي چې ستا به ورته پام نه وي، هغه به مسجد ته دننه تللي وي. نو د هر انسان مسؤلیت دی. تاسو په خپلو محلو کې دا وکئ. که چا درته وویله چې دا دې څنګه کار شروع کړی دی، عجبه ښه سړی درسه جوړ شوی دی، بس پر دې باندې الحمدلله ووایست، د خلکو په خبرو پسې مه ګرځئ. یو شاګرد ته نن موږ داخله ورکول زور ته وایمه دا پر دا ژیړی دی، نو دا څنګه کار په درلودل دی؟ وایي زه کوچنی هلک یم، 15-16 کاله یم، ګردو به راته وایي چې کوچنی هلک یې ژر دي راغلی، دا څنګه معلومېږي؟ نو مالته ورته ووایه چې ستا یې په څه یو سړی داسې وي. نو که چا دا خبره درته وکړله چې د مسجد صفایي او ته دا خو د پلانکي کارو، بس نو دا ورته وایاست چې وروره په ما کار مه لره، الله دې عوضونه درکړي. د مسجد بل ادب زما ورونو دا دی چې د دې په هر شي باندې تاسو په خپلو محلو کې په خپلو مساجدو باندې سر وګرځوئ، ضرورتونه یې پوره کړئ په تمام معنا باندې. او د مسجد ادب دا دی زما ورونو، که د نورو انسانانو په عبادت باندې مسجد نه وي ښایسته، ستا په عبادت باندې باید مسجد ښایسته سي. د سهار په وخت کې، د ماښام په وخت کې باید ته عبادت وکړي او هلته تلاوت وکړي نور څه. او د مسجد بل ادب دا دی چې باید لمانځه ته تر مخه ورسي وختي، او د لمانځه وروسته باید د نورو انسانانو وروسته راووځې. داسې نو نه وي چې د نورو انسانانو وروسته، د جماعت کولو وروسته د نورو انسانانو تر مخه راووځې. وختي ورتلل، ناوخته راوتل، دا د صحابه کرامو د مساجدو سره د محبت علامه وه. الله دې دا ټوله را نصیب کړي. خو عموما زما ورونو تاسو انشاءالله په دې ټولو خبرو پوهېږئ، ضرورت په تفصیل ته نه وي. هر مسجد د ځان داسې کور وبولئ لکه د خپل کور خونه چې مو بللې وي. څنګه مو په هر شي باندې فکر بند وي، همداسې د مسجد په هر شي باندې فکر بندوئ او په هغه کې سوچ کوئ، په هغه کې فکر کوئ. ضرورت پیدا سي، ضرورت پر کېدو کې تاسو په خپلو محلو کې، په خپلو مسجدو کې، په خپلو جامعګانو کې د هر شي خیال وساتئ. دا زموږ د کندهاري ټولنې مزاج د ځانه غورځول پکار دي. زما یې په څه خو پلانکی مشر دی، زه خو میاشتګي ورکوم، نو 500 کالدارې ورکوم، بس نو نور یې څه. په ټوله کال کې 500 په 12 میاشتو کې ضرب په 6,000 کالدارې کېږي. په ټوله کال کې په 6,000 کالدارې غاړې ایستلي. مسجد ضرورت نه لري، ګروپ یې نه سوځي، لینکشي نه غواړي، جنریټر نه لري، تیل نه لري، اوبو تنظیم. په 6,000 کالدارې ته دا سړي ته ووایه ورته ستا د بچي د خرچې لپاره بس تا کافي ګرځول دي 6,000 کالدارې. که خپل زوی ته د ورځې پاپک یا سلنټي د 10 افغانو ورانیسې، حساب وکړه روزانه د میاشتې ضرب که 10 په 10 کې دا 900 افغانۍ، اوس یې نو پسې ضرب که په 12 کې بیا نو څو کېږي؟ حساب به کوه، چور نه دی، حساب دی.
هر سړی د بل سره حساب کولی شي. موږ بیا ستاسو سره د مساجدو په باره کې حساب کوو. نو زما مطلب دا دی چې یوازې د دې مسجد خبره زه نه درته کوم، بلکې ستاسو په محلو کې چې هر مسجد دی یا خصوصا هغه مساجد چې څه خوار وي د هغو ډېر خیال وساتئ. په کلونو کلونو باندې سترنجي هواره ده، فرش هوار دی د لمانځه لپاره، هغه ایرانی فرش زوړ سي، تارونه د ډېر د لمر وشړولي هغه ځینې رخکېږي. دی دونه فکر نه کوي چې دغه یو ټوټه فرش باید زه راوړم، هېڅ فکر نه کوي. که مولوي صاحب بیا راټینګ کوي ورته ویې ویله نو بیا هم که د زړه په خوشحالي راوړه خو ډېر څه کنې پر مولوي صاحب نو د قیامت پر ورځې پرې احسان وي. دا هغه څه دي زما ورون چې ما پرون ما درته وویله چې مساجد زموږ د اسلام د لویو علاماتو څخه دي. په کوم مملکت کې چې مساجد نه وي، مسجدونه نه وي، د هغه مملکت د اسلام نشي او علامې ختمیږي، هلته به کفري نشي او علامې راځي. هر مملکت تاسو په مساجدو پیژندلی سي، خو دا چې زموږ په افغانستان کې الحمدلله او اوسني حالاتو کې بیا ثم الحمدلله انسانانو د مساجدو او د اسلامي مرکزو په باره کې بس لستونې رانغښتي دي. ورځ په ورځ خرابه مسجدونه آبادیږي او هغه تعمیر شده مساجدو په باره کې انسانانو ته فکر ور پیدا سوی دی چې څومره نور آباد سي. الله دې دغه طریقې زموږ دا کندهاري ټولنې ته نور نصیب کړي. خو موږ د هغو انسانانو همیشه زما ورونو دعاګوی یو، هر ځای چې وي چې هغو د مساجدو په تعمیر کې، د مساجدو په هر رقم آبادولو کې حصه اخیستې ده. الله رب العزت شاهد دی چې هغو انسانانو ته زموږ چې څومره وس دی د مال، د اولاد، د تجارت، د دنیا او د آخرت د ښه ژوند د دې ټولو دعاګانې ورته کړي دي. او دا مو ویل دي چې الهي دا دعاګانې ستا نبي فرمایل دي چې د بل چا په حق کې قبلیږي، دا زموږ دعاوې د دغو انسانانو په حق کې قبولې کړي. نو تاسو د مساجدو په تعمیر کې همیشه حصه اخلئ. دا یو څه خبرې وې. د نن په درس کې همداسې خبرې دي چې الله رب العزت لپاره مشرق او مغرب دي. الله رب العزت د ټول جهان اختیار لري. تاسو چې چیرې مخ اړوئ هلته د الله رب العزت د بندګۍ طرف ته مخ اړولی سي. ولله المشرق والمغرب، او خاص د الله لپاره دی المشرق مشرق والمغرب او مغرب. دا چې لمر راخیږي او بیا لمر بلیږي د دې دواړو طرفو اختیار د الله رب العزت سره دی. لمر ته امر کوي راوخیږه او بیا لمر ته امر کوي ښکته سه، بیا دغه لمر ته امر کیږي روان دی. یپله امر سوی دی چې ستا دغه مسیر دی، دغه دې تګلاره ده، دا دې حرکت دی، داسې به ګرځي. اوس لمر روان دی، سبا سهار ته بیا هلته رسیږي. سپوږمۍ ته بیا اوس امر سوی دی چې راوخیږه او راپورته سه، د دې خوا راپورته کیږي په اول شپو کې چې غټه سي، بیا د دې خوا راپورته کیږي. د الله رب العزت د سیاراتو او د هغو ستورو چې د الله رب العزت په مخلوقاتو کې راځي دا ترتیب دی. ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا، نو هر طرف ته چې تاسو مخ کوئ، فثم، نو هغه طرف ته وجه الله د الله ذات دی. هر طرف ته وجهو د اصلي ترجمه چې موږ کوو مخ الله د الله، داسې ترجمه موږ نه کوو. فثم، نو هغه جهت هغه طرف ته وجه الله د الله د بندګۍ جهتو طرف دی. هلته تاسو د الله رب العزت بندګي کولی سئ. د دې څخه هغه مسائل زما ورونو ثابتېږي چې د قبلې و طرف ته باید د لمانځه کولو په وخت کې مخ وګرځول سي د قبلې. اوس نو یو څو ضروري مسایل د قبلې په باره کې هم واورئ، خو دا خبره بیا په وروستو آیاتو کې راځي، خصوصا زموږ د کندهار د مساجدو په باره کې چې تقریبا هغه وخت د انجینرانو په سطح مساجد نه دي جوړ سوي. محرابونه یې څه کاږه دي د اصلي قبلې د روخ څخه تقریبا 40 سانتۍ یا درجې، 10 سانتۍ نه 40 درجې کاږه دي. آیا په دغو مساجدو کې لمونځ سوي او که یا؟ یو څو آیاتو وروسته انشاءالله هلته پوره بحث زه درته کوم، ټوله شکوک او شبهات به مو انشاءالله لرې سي. خو دلته د قبلې په طرف کې یو څو ضروري مسایل زه بیانوم. اوله مسله دا ده چې تاسو مخ اړوئ د قبلې و طرف ته په لمانځه کې. هغه وخت ضروري دی پر تاسو باندې چې قبلې و طرف ته مخ واړوئ چې کله تاسو ته معلومه وي چې دغه طرف ته قبله ده. که څوک په مکه معظومه کې وي نو هر طرف ته هلته درېدلی سي، کعبې ته کتلی سي. اما د مکې مکرمې یا د کعبة الله د اخونې کوټې څخه که څوک په فاصله باندې وي، لرې وي، نو هغه طرف شرط دی چې طرف ته انسان مخ کړي. که چیرې انسان ته طرف معلوم وو، په هر صورت کې پر ده باندې لازمه ده چې د لمانځه په وخت کې و هغه طرف ته مخ واړوي. دوهمه مسله، که چیرې انسان په صحرا کې وي نه ور معلومېږي، ښوونکی هم نه وي چې پوښتنه ځینې وکړي، شک ورته پېښ شو چې قبله به چیرې وي، چې د ده غالب ګمان سو چې و دغه طرف ته به قبله وي، لمونځ یې وکړي، بس د ده لمونځ صحت لري. او که چیرې هغه صحرا کې داسې یو څوک و بلد و اشنا چې د قبلې طرف یې درښودلی سوی، نو بیا پوښتنه کول ضروري دي. که بیا هم قبلې طرف هغه غلط دروښوي، تا لمونځ وکړي
وروسته د قبلې طرف غلط معلوم سو چې تا غلطه لمونځ کړی دی بل طرف ته بیا هم لمونځ راګرځېدل نه غواړي. دا هغه څو ضروري مسائل دي. د قبلې په طرف کې نور مسائل هم شته. ان الله بشک الله رب العزت واسع فراخ رحمت والا دی، عالم ذات دی. وقالوا اتخذ الله ولدا. اوس نو مشرکین یو خبره هم شروع کړله، یو څه دعوی نور شروع کړلې. د دوی بدبختی خو همیشه قرآن مشتراشي. الله دې زموږ په فکرو کې دومره طاقت پیدا کړي چې د دوی بدبختی زموږ په فکرو کې راسي، خو موږ سر نه خلاصو. مشرکینو دا ډول هم وژغوي، دا سرنای هم وژغول، دا خبره هم وکړله چې الله رب العزت خو لونې لري. دا ملائکې او فرشتې د الله لونې بللې. یهودو یو بل چم پسې راواخستی، ول عزیر علیه السلام د الله زوی دی. نصاراو لا بل چم پسې راواخي، ول عیسی علیه السلام هم الله دی، کله به ویل د الله زوی دی. دا خبرې شروع. نو الله رب العزت د ټولو رد وکړي چې داسې یو ذات دی چې الله رب العزت چې د هر عیب څخه الله پاک دی، اولادو څخه، د خوب کولو څخه، د خوراک او چشا کولو څخه. په الله کې ښه صفت ستا بدی ځایږي نه، اصلا ستانه فکر یې باید څوک ونه کړي. کله کله خو داسې یو څوک فکر کولی شي چې په یو چا کې به بدي وي وروسته لرې سوی وي. الله په خپل ذات کې د ګسره پخوا اوس وروسته الله رب العزت بدی او عیب نه لري. دا د مشرکینو بدبختي وه چې د خپل عقیدې اظهار کوي چې الله رب العزت ته د ملائکو نسبت کوي، خو د لونو په نامه باندې چې الله ملائکې لونې لري. وقالو او دوی به ویل او دوی وایي اتخذ الله الله نیولی دی ولدن زوی، الله نیولی دی زوی. اتخذ الله الله نیولی دی ولدن زامن، اتخذ الله الله نیولی دی ولدن اولاد. الله رب العزت اولادونه لري. الله وفرمایل سبحانه الله رب العزت تپاکی ده. تاسو هم دا وای سبحانه الله تپاکی ده، زموږ د ایمان او عقیده ده. بل له ما فی السماوات. زموږ مفسرین زماورون وای کچیرې انسان ته دا فکر ور پیدا سي چې د الله ذات به څنګه وي. کله کله انسان ته فکر ما تم را پیدا سي د الله ذات به څنګه وي. فورا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایست او رست قل هو الله احد وایست. قل هو الله احد. بس نو په دې شرطونه او فکرونه باید ونوهسي. او کله کله انسانان په تشویش وسوسه اختوي، اصلا وسوسه ته وخت نور کوي، تشویش ته وخت نور کوي. داسې وساویس داسې تشویشونه کدر ته پیدا سوه. یوازنی علاج یې دا دی کچیرې نور په تشویش کې فکر وکړي نو نور تشویش درته پیدا کیږي. یوازنی علاج یې دا دی چې تشویش او سودا درته پیدا سول، پر هغه ځای باندې بس خطه که پرېږه چې نه غواړي. بل له ما فی السماوات والارض. بلکې د الله لپاره دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانو کې والارض او په مځکه کې دي. کل له قانتون. ټوله د الله رب العزت لپاره قانتون، حکم قبلونکي دي. بدیع السماوات. الله رب العزت پیدا کوونکی دی د اسمانو والارض او د ځمکې. الله د ځمکې او اسمانونو نه پیدا کړله. و اذا قضى امرا او چې کله الله رب العزت حکم وکي امرا د یو کار، فانما یقول نو بشک الله رب العزت فرمایي له هو کار ته کن فیکون نوسی. دا د الله رب العزت د بادشاهی هغه اصلي قدرت انسانان ته ښودل کیږي. الله رب العزت په خپل بادشاهی کې داسې ډیرو پلانو ته ضرورت نه لري چې پر یو کار باندې بنو ډیر مشوري. د الله رب العزت بس بادشاهی دا د کن فیکون څه هغه بکیږي. بعد د چپی خوا څخه شروع بس بیا څوک نسته چې معنی کی. سیلابونه او طوفانونه رالل، اوبو ته امر کوي چې په ځان کې قوت پیدا کړي، طاقت پیدا کړي، زور پیدا کړي، جوش پیدا کړي، څپې پیدا کړي، راپورته سي په ورسي پر کفارو راځي. بیا څوک مانات نشي کولای، مخې نشي لګولای. دا نو چې سیارې لګېدلې دي او د هوا حالات معلومیږي او اوبه به راڅنګه سي فلانه به سي. دا هغه څه دي چې د الله رب العزت قدرت ته صفر دي. نو داسې حالت چې زما ورونو پیدا سي چې کله اوبه ډېرې سي، هوا خنکه سي، باد تیز سي، سیلۍ پیدا سي، باران زیات سي. داسې نو مه کوئ چې د بسترې څخه نه سي راولاړېدلی. الله دې فضل کړي، الله دې فضل کړي. د الله فضل دا دی چې په دې وخت کې اودس وکړه، 2 رکعاته لمونځ وکړه چې الهي که دا د باران څاڅکي او دا باد او دا واوره او دا نور څه د مسلمانانو د اسلام په خیر کې وي، خو ستا د رضا سره یې سمه اوروه. او که چیرې د اسلام او د مسلمانانو خیر نه وي، د دې طوفان، د دې اوبو، د دې هوا او د دې سیلۍ، د دې رخ د کفارو طرف ته کړي. الهي په دې باندې کفار برباد او د مسلمانانو نفع او ګټه راولي. او داس کول او بیا 2 رکعاته لمونځ وسي. همداسې زلزله ده، همداسې زلزله چې کله راځي هم انسانان باید داسې ونه کړي فضل خدای. دې نارې ضرورت نشته، فورا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت ژوندی سي او داس وسي پر 2 رکعاته لمونځ باندې انسان ودرېږي. وقال الذين لا يعلمون. وسو کسان هم دا خبره وکړه چې پوهېدل نه،
لکه موسی علیه السلام ته چې خپلو انسانانو کړې وه. بني اسرائیل موسی علیه السلام ته وویله تر څو چې مو د الله خبرې خپله نه یې اورېدلې او الله مو خپله په سترګو نه یې لیدلې، تر هغه وخته موږ ستا خبره یې وله نه در سره منو. هغه کسان چې په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې اوسېدل، نبي ته یې دا خبره وکړله، نه پوهېدله چې تر څو الله زموږ سره خبرې نه یې کړې او یا یو موږ ته ښکاره نښه یا ښکاره علامه راغلې نه وي، تر هغه وخته نبي موږ پر تا باندې ایمان نسو راوړلی. وقال الذین، او وایي هغه کسان لا یعلمون چې نه پوهېږي، لولا یکلمنا الله، ولی خبرې نه کوي زموږ سره الله رب العزت. اوهو ته دې بې عقلي ته وګوره. او تأتینا، او یا ولی نه راځي و موږ ته آیتون یوه علامه. موږ خو باید په دې پوه سو چې د محمد صلی الله علیه وسلم رسالت و پیغمبري حق ده، یا خو به یو ښکاره علامه راته راځي او یا به الله رب العزت موږ سره خپله خبرې کوي. اوس دا بدبختي ته وګوره، دا قرآن چې د مکې مکرمې مشرکین او شاعران پسې مړه سولی، یو حرف یې نسوی جوړولی، دا د دوی په ستور کې هیڅ نه معلومېدی، لا نورې غټې دعوې شروع کړلې. کذلک همدارکم قال الذین، ویلي وهو کسان من قبلهم چې د دوی تر مخه وه، مثل قولهم، د دوی د خبرو پر کمې خبره کړې وه. د موسی علیه السلام څخه بني اسرائیلو دغسې ارزو کړې وه، د محمد صلی الله علیه وسلم څخه هم یهودو دغسې، او هغه کسان چې ناپوه دغسې ارزو وکړل. تشابهت، یو رنګ سوله قلوبهم، د دوی زړونه. شاعران وایي کله کله چې شاعرانو سره مخامخ سي نو چې خبره د دوی پر مزاج وکړي، وایي ما هم دغسې وغوښتله، زړونه مو سره یو دي. اصلا د مسلمانانو زړونه په نیکو اعمالو کې سره یو دي او د کفارو زړونه په بدو اعمالو کې سره یو دي. د الله احسان پر ځان باندې زما ورونو ومنو چې الله احسان را باندې کړی دی چې زموږ او ستاسو زړونه ټوله پر یو ځای باندې راڅرخي، پر یوه دایره باندې سر راګرځي. هغه دا دی چې قرآن کریم دی. قد بینا الآیات، بېشک الله فرمایي چې موږ په تحقیق سره بیان کړي دي الآیات، معجزې و آیاتونه، لقوم، د داسې قوم لپاره یوقنون چې یقین لري. انا ارسلناک بالحق، بېشکه موږ ته ولېږلې نبي بالحق، په حق سره، بشیرا، په داسې حال کې چې ته زیری ورکوونکی یې، او نذیرا، او ویرونکی یې، انسانان د جنت په زیرو باندې خبره او د دوزخ څخه هم بیره چې ستاسو دغه وظیفه ده، که مو دا کارونه وکړل جنت او که مو دا کارونه وکړل نو دوزخ. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، او پوښتل کېږي نه ته، ستا څخه سوال نه کېږي نبي عن اصحاب الجحیم، د دوزخ د یارانو د اصحاب جحیم په باره کې، د دوزخیانو په باره کې ستا څخه سوال نه کېږي. اوس هم زما ورونو که انسان خپله وظیفه ادا کړي لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې ادا کړل، بیا نو زموږ څخه د دې پوښتنه نه کېږي چې تا ولې دې قوم ته قرآن نه رسوي، تا ولې د دې قوم د هدایت چارې نه کولې، تا ولې د دې قوم غم نه اخیستی. دا پوښتنه بیا د قیامت په ورځ بیا ته زموږ څخه مه کوئ زما ورونو. که د قرآن په باره کې تاسو وایاست خدا ترجمه شروع ده، که ستاسو د تجوید مسله ده خدا دې پر ځان مو تکلیف دو چند برداشت کړی دي څه نه چې زموږ په واسطه هغه مسله ده، او که چیرې د لمانځه مسله وي خو هغه هم حل سوې ده، که ستاسو د چانو د تربیت مسله وي خو تر خپله وسه پورې هغه هم الله رب العزت حل کړې ده، او که چیرې ستاسو د مسائلو روزمره مسائلو مسله وي هم د الله په توفیق سره هغه کېږي. ستاسو په باره کې بیا زموږ څخه سوال نه کېږي، او د هر هغه چا په باره کې، د هر هغه چا په باره کې چې په دې پروګرامو پلانو باندې خبر دي مګر بیا هم شرکت. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. اوس نو که تاسو د خپلو کورنیو په باره کې زما ورونو مسؤلیت ادا کړئ، بیا د خپل بچي پوښتنه ستا څخه نه کېږي. اما دا چې ستا بچی، ستا کور والا، ستا لور او ستا داسې نور قریبان په کومه تربیه باندې لویېدل، دا پوښتنه به ستا څخه کېږي. نور احادیث په دې باره کې ستا چې هر مسؤول د خپل رعایت په باره کې پوښتل کېږي، د هر هغه چا څخه چې دی ماتحت او لاندې افراد لري، دی نګران دي، پوښتنه ځینې کېږي. تاسو د خپل مسؤلیتونه د الله په لحاظ باندې یو څه حلوئ، یو څه د دغه مسؤلیتو په تلاش کې کېږي. ستاسو څخه هر روزه په هر هفته کې کښتګر د تدریجي کښت ټولوي، مسؤلیت تاسو ادا کوئ، څه ناڅه هغه ته یو حصه ورباسئ په پیسو کې، همداسې د خپل مسؤلیت ته په خپل وختو کې یو څه وخت وروباسئ، ادا یې کړئ. په کورونو کې زما ورونو دغه ترتیب ژوندی کړئ. هر انسان په خپله خونه کې، په خپل کور کې که د ورونو سره اوسېږي، د پلار سره اوسېږي، ټوله کور نسي کورولی، ټوله کور تربیه نسي کولی، په خپله خونه کې خو د خپلو بچانو تربیه وکړي. یو ډاکټر ما ته ویله، ډېر بهترین ډاکټر دی، ما ته یې ویل زه چې کله ډوډۍ خورم نو قرآن کریم راته شروع کړم، قرآن کریم پیتا یا MP3 یا میموري کارت یا په ټلیفون کې یا په ټیپ کې یا په کمپیوټر کې CD ورواچوم او د قرآن کریم تلاوت شروع. وایي موږ په کور کې دا ترتیب جوړ کړی دی چې کله ډوډۍ خوړل کېږي، د ډوډۍ پر وخت باندې قرآن ویل کېږي، څوک خبرې نه کوي.
دغسې تربیه زما ورونو ورکړئ خپلو اولادو ته، داسې یو ماحول جوړ کړي تر څو پورې به نو دغه رنګین ماحول جوړي په کور کې، تر څو پورې به نو دغه د زیب او زینت ماحول په کور کې جوړي. دا اوس هغه زمانه زما ورونه ایجاد سوې ده چې انسانانو هغه ترقي ته رسېدل دي، اوس بېرته هغه پخواني شانه تکرارېږي. تاسو دا لباس ته وګورئ، یو وخت په دا ځینو لباسو باندې انسانان شرمېدله، اوس هغه د پخوا لباس تکرارېږي بېرته. دا هغه څه دي چې انسانان اوس دغه د ترقي اصلي جنو ته ختلي دي، اوس بېرته کرار راکښته کېږي. نو د دې پر ځای چې ته ځان ستخ کړې، ستړی کړې، په کلو باندې زهیر سې او داسې، نو اوس له شروع د په کور کې اسلامي ماحول جوړ کړه. کم از کم دا زموږ او ستاسو رادیو تعلیم الاسلام دا خو باید په هر کور کې 4 ساعته چالانه، 4 ساعته د هر مؤمن مسلمان د کور څخه باید د دې رادیو اواز راوځي، د هر مؤمن مسلمان د کور څخه پیدا کوي، ډیره پیدا کوي. مګر هغه کسان په کورو کې بیا هم خپل ښځو ته د رادیو پیغور ورکوي، هغه دې نو یو څه شرم وکړي، یو څه دې حیا وکړي، دا نو بې غیرته کسان دي. په ځینو ځایو کې چې زموږ سره تماس نیول سوی دي، خبر سوي وای رادیو چالانه کړو، خو زموږ خاوندان چې راسي او زموږ مشران چې راسي وای بیا مو دا چالانه کړې ده، پرېږدي د سهار راهیسې د سهار څخه تر ماښام پورې دی ګټي پیغور باندې دا دغه انسانان نو هغه انسانان دي چې بیخي بې غیرته دي، بې ناموسه نو دغه کسان دي، نه چې زموږ پښتانه وای ته نو ډېر بې ناموسه هغه دغسې. اوس نو د خپل ناموس د تربیې خیال ستا سر نه در سره، څنګه ځوان یې، څنګه خاوند یې، څنګه مشر یې، څنګه پلار یې او څنګه مسؤول یې، چې ستا ښځه په خپل شوق باندې دا اوري، ستا لور په خپل شوق باندې دا اوري، او تی بیا د دې لارې څخه منع کوي، خود به نو دا ستا لور سبا مجبوره کېږي هر حرکت به کوي. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ستاسو څخه پوښتنه نه کېږي، نبي ستا څخه پوښتنه نه کېږي، و مسؤلیت به ادا کوو. داسې نو نه نو چې زما څخه د پلانکۍ دوژخي سو نو پوښتنه نه کېږي، لور پلار مور خور همداسې نور، یا مسؤلیت به نو ادا کوئ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، او هیڅکله به راضي نسي ستا څخه یهود راله نصارا راله. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل یو څه جوړجاړی به وکړو، نه دې خوښه دا خبرې ورته وکړئ، یو څه ته راتېر سي، یو څه به موږ درتېر سو، یو څه په خبرو کې ته نرمي وکړه، یو څه به موږ نرمي وکړو، یو څه اصول ته را پرېږده، یو څه اصول به موږ در پرېږدو، قرار به په ګډه ژوند سره کوو، یو څه شیان ته زموږ منه، یو څه شیان به موږ ستا منو. الله رب العزت فورا دا آیت نازل کړه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. دوی داسې معجزات نبي ستا څخه غواړي، نبي ستا څخه پر داسې لاره باندې تګ کول غواړي چې د دوی خوښه وي، ستا یوه خبر لا نه مني. دا دروغ دي چې درته وایي چې یو څه ته را پرېږده، یو څه به موږ در پرېږدو. ستا څخه تقاضا غوښتنه دا لري چې ټول ورپرېږده، د دوی غوښتنه دا ده چې د دوی ټوله شان ومني. الله دا آیتونه نازل کړله د قیامت تر ورځې پورې مسلمانانو ته خطاب وکړي، ولن ترضى، او هیڅکله به راضي نه سي. الله عجبه ښه فرمایي، داسې الله نه دي فرمایلی چې ولا ترضى او نه راضي کېږي، ولن او هیڅکله په یوه پیړۍ کې لا هم، په یوه صدۍ کې لا هم، په یوه سنه کې لا هم، نه په میلادي نه په شمسي نه په هجري کې. ولن ترضى عنك اليهود، او هیڅکله به راضي نه سي ستا څخه اليهود یهودیان، ولا النصارى او نه نصرانیان، نه راضي کېږي. هو هر څه چې مسلمانان ورسره وزغلي بیا هم یو څه د کفارو پسې ورځي. لن ترضى، نه راضي کېږي. دا خبره زه کوم انشاءالله ټولو خبرو لپاره به کافي سي. کله چې نبي ته الله رب العزت دا خبره کوي چې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، نبي ستا څخه نه راضي کېږي. نو چې کله د یو چا د پیشواو د پیغمبرو نبي څخه یهودي و نصراني نسو راضي، نو امت ستا څخه راضي کېږي، او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیرو ستا څخه راضي کېږي. ته چې څومره هلې ځلې کوې دا ناحقه دي، دا په اوبو باندې لاهو دي، په اوبو باندې ګډې سولې، ناحقه داسې یو دعوی دي او داسې یو وعدې کول دي چې هغه د اوبو پر سر باندې ځګونه دي، فورا د معمولي باد سره ختمیږي. ولن ترضى عنك اليهود، چې د نبي څخه یهود و نصارا راضي نه سوله. نبي چې څومره د یهودو مراعات کوي، نبي چې څومره د نصاراو مراعات کوي، څومره دعوتونه چې نبي په کار باندې واچول، څومره صحابه کرام چې نبي د یهودو د نصاراو لپاره دعوت کړله، د دې ټولو باوجود الله ورته فرمایل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. معجزات یې ښکاره کړل، قرآن نبي ورته لوستی، او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وجود او د جسد مبارک ټوله اوصاف په تورات او انجیل کې دوی ته بیان سوي وه. د دې ټولو شانو باوجود الله ورته فرمایل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، تر څو وخت نه راضي کېږي حتی تتبع، تر څو چې ته متابعت وکړې ملتهم د دوی د دین. کله چې ورته وویل چې زه خو پادري عیسایي سولم، ماشاءالله اکسلنټ، ډېر ښه، ویری ګوډ، دا الفاظ به نو هغه وخت ته وایي چې اکسلنټ اوس نو بهترین کار وکړي، احسن ته چې موږ په عربي کې وایي افرین، دا دوی وایي اکسلنټ، ویری ګوډ، ډېر ښه، ماشاءالله.
اوس نو کامیاب شولې چې کله زموږ په ملت کې داخل سي. هی یو عالم تیر سوی دی ابو عبدالله اندلسی رحمه الله تعالی، پر دې په اصلاحي بیان کې وخت ان شاء الله زه خبره کوم چې انسانان کله نصرانیان یا عیسایان سي يهوديان سي بیا الله رب العزت څنګه چلند سره کوي. پر یو عالم باندې الله رب العزت امتحان راوستلی دی، 10,000 مریدان درلودل، 12,000 مریدان درلودل او دې سپاره قران کریم په یاد وو، 2,000 احادیث په یاد وو. الله امتحان باندې راولي. د اندلس دی ابو عبدالله دی، هغه د اسلام څخه خزیب په عیسایت او نصرانیت کې داخلي شي. نو بیا هغه یو عبرتناکه واقعه ده، بل وخت ان شاء الله پر دې تفصیل کوو. حتی تتبع ملتهم چې کله د دې دین تور واوښتل چې اوس نو تاسو سره په چرچ کلیسا تاسو په عبادت کې د سره یو ځای سولم، اوس نو آفرین شاباش چې غواړي د الله رب العزت دین باندې ځانونه قربان کړي. د الله رب العزت څومره حکمت دی چې د کفارو د ښځو سره نکاح ناروا ده په هیڅ صورت نه صحیح کېږي. وجه دا ده چې مسلمانه که تا ته د کافرې ښځې حسن او ښایست ستا په زړه کې ځای نیسي او د هغه سترګې ستا په زړه کې یو داغ پیدا کوي، د هغې ښځې حرکتونه په تا کې یو څه انقلاب راولي، اوس نو تا ته دا امتحان دی چې د دې ټولو شیانو څخه تېر سه، د دوی د انډیوالۍ څخه تېر سه، د دوی د یارۍ څخه تېر سه. نو الله رب العزت به هغه حورې درکړي چې د پښو په اډو کې به یې مغزه معلومېږي، بیا به نو د هغه ښایست خوند په جنت کې تا ته در معلومېږي. قل تو ورته ووایه نبي ان هدى الله، بېشکه د الله رب العزت هدایت هو الهدى، هغه لارښوونه ده. عجیبه ښه خبره ده، څه فکر پکې وکړي. الله چې چاته هدایت وکړي، الله چې چاته د هدایت لار وښودل، یقیني هغه لارښوونه ده، یقیني هغه هدایت دی. تاسو خو مسلمانانو قرآن لرئ، نو تاسو په کفارو پسې یاست. تاسو نو بیا ولې د دې کافر یا په دوستي ورته وایاست، یا په سی الفاظ ورته وایاست، یا په شاغلي ورته وایاست، یا په اغلي ورته وایاست، د نارینه او ښځینه لپاره د الفاظ. الله رب العزت خو د الفاظ اوري، د انسانانو حالت ګوري. چې کله د الله رب العزت پر رحمت باندې د الله غضب غالب سو، بیا به نو نه د شو خیر وي، نه به د بدو خیر وي، نه به ښه دلته اوسېدلی سي، نه به بیا بد اوسېدلی سي. کله چې ځنګل اور واخلي وچ او لانده ټوله سوځي، بیا به د ټولنې څخه ښه هم ایسته کېږي، بد به هم ایسته کېږي. هغه وخت که شو انسانانو دغه مسؤلیتونه نه وعده کړي، کوم مسؤلیتونه چې قرآن ناشي، دا زما ذمهداري د زما ورونو چې دا خبرې درته وکړم. که چیرې بیا هم دا خبرې د اسلامي اصلاح په خاطر، د یفسیخ هدایت په خاطر ونه کړمه، که الله خدای نه کړده الله دې نه کوي عذاب راولي، بیا زموږ په شمول به ټول انسانان غرق کېږي. او زموږ څخه بیا پوښتنه کېږي دغه انسانان تاسو د یهودو په باره کې ولې نه خبرول، د عیسایانو په باره کې ولې نه خبرول. ولئن اتبعت اهواءهم، الله نبي ته فرمایي هر مؤمن ته، ولئن اتبعت او که چیرې ته اتباع وکړې اهواءهم د دوی د خواهشاتو، بعد الذي جاءك من العلم، وروسته تر هغه څه چې تا ته راغله من العلم چې عبارت د علم څخه دی. نو قرآن درته رالی پوه سولې ما لک من الله، نو ستا لپاره نشته د الله څخه ما سوه مالک، نو نه به وي ستا لپاره من الله د الله څخه من ولي هیڅ دوست ولا نصیر او نه مددګاره، د الله ما سوا نه به دوست لري او نه مددګار لري. الذين هغه کسان آتیناهم الکتاب چې موږ کړی دی دوی ته کتاب، یتلونه دوی د کتاب تلاوتوي، حق تلاوته، په حق تلاوت سره. الله دې زموږ څخه د قرآن ترتیب قبول کړي، الله دې ستاسو څخه ناسته قبول کړي، زموږ څخه دې دا وینا قبوله کړي. الله ته به دا وایي د قیامت په ورځ چې الهي تا موږ ته کتاب را کړی و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه، موږ هغه حق تلاوت داسې وکړي چې دلته دا ترتیب راته جوړ، قرآن مو په ترجمه زده کوئ، هلته مو په تجوید زده کوئ. دغه حق تلاوت تا ویلي وه چې کوم انسانان د قرآن حق تلاوت کوي، اولئک یؤمنون به، او دا کسان یؤمنون ایمان راوړي به پر قرآن باندې، دا کسان کامیاب دي. الهي ته موږ په کامیابو انسانانو کې شمار کړي. ومن یکفر به، او څوک چې د قرآن انکار کوي، د قرآن په باره کې کافر سو، فاولئک هم الخاسرون، نو دا کسان تاوانیان دي. الله رب العزت چې موږ او تاسو د دنیا او د آخرت د تاوان څخه وساتي. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه.